د هغې نه بعد یې ورور سوال کړی دی او دی ناشنا سوال کړی دی. دې ورور دا ویلي په سوال کول چې خفه کېږم زما په سوال باندې، زه نه خفه کېږم په سوال باندې، خو چې دومره یي چې د ادب په دایره کې دننه یي، نور چې څه قسمه سوال د چا په زړه کې راځي کولی شي، ما ته معلوم وي جواب در کوم، نه به معلوم سپا به ته ما ته پته نشته، خو د ادب په دایره کې دننه. سوال دا دی چې ستا د بیانونه او ستا د درسونه موږ ګورو، ډېرې مسلې ته موږ یې زده کړې، ښکاره دا شوه چې زموږ دا منځونه او داسې چې دا ټول پالتو وي. دا سوال دی. نو زما عمر 50 کاله دی او 15 کالو نه یو سړی منځونه شروع کړي، وایي چې 15 کاله شو تقریبا، یعنې 15 کاله چې ما کوم منځونه کړي دي دا ټول باطل دي. نه دویمه خبره وایي د هغې وجه دا دی چې ته په خپله وایې چې حنیفه صاحب دا ډېر سوال دی، حنیفه د امام صاحب نوم دي بعضو کسان له نه ورځي، خو به داسې نښتې بوري نه د امام ابو حنیفه رحمه الله دی چې ته امام ابو حنیفه نه پوهېږي او ته امام مالک نه پوهېږي او ته امام شافعي نه پوهېږي او ته امام احمد بن حنبل رحمه الله نه پوهېږي، نو چې له دوی څه بیان کړي دي بیا خلکو ته. درېیم سوال د ده په دې سوال کې چې ستا پخواني منځونه خو هم بیا ټول باطل دي، ځکه چې ته به هم د اول نه خو حدیث اهل حدیث او سلفي نه وي، خو ته هم حنفي وي، بیا وروسته اهل حدیث شوی، نو ستا منځونه خو هم پالتو دي بیا ټول. جواب د دې مسلې وبالله التوفیق هغه دا دی، اول خو د منځلي مسلو له راځو، بیا به د نورو خبرو له راځو. د دې یو نیم سړي هسې خوښه چې ما ته ووایه چې ستا منځونه نه دي شوي، او د دې یو نیم سړي هسې هغه اوبه خړوي که نه، لکه زما دا مور پلار کافرانو، تا ته چا ویلي چې کافرانو او ستا نیکه ته چا کافر ویلی؟ دې ځکه خبره زما او ستا روانه ده، ما ورته خبره کوو د قرآن او حدیث په رڼا کې، ته صرف په پلار او نیکه پکې راچې. خو موږ خو د اوسه پورې چا ته دا خبره نه ده کړې، او چا ته غلطي خو وه، د دې مطلب دا شو چې دا د مور پلار او په نیکونو باندې فتوه لګول دي، یا ده ته ویل دي چې ستا تېر شوی ژوند ټول تباه شوی، دا خبره موږ چې ته نه یې کړې. کوم منځونه چې سړی په جهالت کې وکړي او د یو مسلې نه خبر نه وي، هغه منځونه د الله نه په الله باندې ګمان دی او د الله نه امید دی چې انشاءالله الله به یې قبلوي، او د هغې بیا کولو ته ضرورت نشته، او په هغې باندې دلیل دی. یو دلیل خو پې دا دی چې الله په قرآن کې وایي ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یا الله موږ په دې مه رانیسه که چې ته موږ نه هېر شي یا موږ خطا شو. بل حدیث امام ابن ماجه رحمه الله راوړی د ابو ذر غفاري دا حدیث دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي ان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسیان، الله زما د امت خطا او نسیان بخلي ده. دا سړی خطا او هېڅ خبره نه، د دې نه واضح دلیل به یې درښیم. صحیح حدیث دی او معروف حدیث دی، او موږ څو څو پیرې ویلی دی. رسول صلی الله په جومات کې ناست او یو کس راغی مونځ یې وکړو او په منځه کې اطمینان نه و، او اطمینان په منځه کې واجب دی، یعنی اطمینان نه بغیر مونځ نه کېږي. راغی په رسول صلی پسې سلام یې په واچو، رسول صلی ورته اذهب فصلي فانک لم تصل، تا مونځ د سره کړی دی، هر شي بیا وکړه. په دویم پیر بیا، په دریم پیر بیا، آخر کې دغه وایي په دریم پیر بیا رسول الله والذي بعثك بالحق لا احسن غیر هذا فعلمني، یا رسول الله ما ته بل څه نه دي معلوم، دغه راته معلوم، ته یې راته وښایه. رسول صلی الله ورته مونځ خو ورته ووایي چې اطمینان به په منځه کې ساتي. متفق علیه حدیث دی، دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دې کې ډېر ښکلی دلیل دی. هغه دا دې سړي چې دا کوم مونځ وکړو دا ډېر پخوانه کوي ګورئ، او رسول صلی الله ورته وویل چې تېر شوي مونځونه بیا وکړه. ویې ورته نه څه چې شوي دي هغه شوي، خبر نه یې، خو اوس دا کوم مونځ چې دې وکړو دا غلط، او نه ده ووایي چې یا رسول الله بس ما پالتو دي الاړو تباه شوه، نه یا رسول الله نه دي معلوم راته، ته راته وایي دا طریقه لاړ بس په حقه باندې شروع کړه. نه که تا ته چېرته یو عالم د قرآن او حدیث مسله راوباسي چې دا مسله ستا غلطه ده وروره، او ستا په دې غلطه باندې مخکې دا ګمان و چې دا صحیح ده، نو اوس یې اصلاح وکړه. الټه ته به عالم ته څه وایي چې ښه یو هغه تېر شوي جو لاړو تباه شوه، زموږ پلار نیکه جو کافران وه، اجو مشرکان وه، دا خو هسې پالتو خبرې. نو دا ډېر ښکلی دلیل دی، ځان سره یاد ساتئ چې دې سړي په منځه کې یو واجب شی پرېښودی، واجب
او هغه اطمینان دی. مطلب چې د مخکې چې کوم مونځونه کړي په هغې کې هم دا واجب کار پکې نه و، واجب پکې نه، واجب نو رسول صلی الله علیه وسلم چې مونځونه بیا وکړه. نو ډېر ورته موږ دا وایو چې مطمئن اوسه، او چې ډېرو کسانو ته دا اشکال په زړه کې پروت ده، شبهه ورسره، دغه ټولو ته موږ وایو چې مطمئن اوسئ. که ستاسو شوق یې د مونځونو د بربادولو بیا ځان له فتوې ورکوئ چې برباد شوي دي، خو موږ الحمدلله د اوسه پورې چاته دا نه دي ویلي چې ستا تېرې شوي مونځونه هغه ټول برباد شوي دي. داسې وایو چې یو سړی خبر شي یو کار په منځه کې لازم دی، قرآن او حدیث په رڼا کې خبر شي، ښه یې واوري، بیا یې نه کوي، بیا دی قصدن عمدن کوي، د حکم بیا جدا دی. چې یو سړی نه خبر، عالم ورته خبره بیانه کړې ده، مولوي صاحب مفتي صاحب د ده پې ښه ګمان و چې ما ته صحیح مسله بیانه کړې، د پې عمل کړی دی، انشاءالله الله به د عمل قبلوي. بیا دویمه مسله دا ورور وایي چې ته وایې چې امام ابو حنیفه نه پوهېږي، امام مالک، امام شافعي، امام احمد حنبل، دا سراسر بهتان دی. او الله به دې خبره ګواه ده، او بیا زموږ دا ملګري او چې څوک زما درسونه اوري، څوک به کینه ګواه چې اوسه پورې ما دا خبره کړې نه، او زه څوک یم چې زه به دا وایم چې دوی سره علم نه و. زما دومره مقام دی چې زه به د غټو انسانانو مبارک یم چې دوی سره علم نه و، دوی نه پوهېږو، موږ به یو چې دا خبره نه ده کړې. او بار بار دې خبرې ته ضرورت نشته، اوس ورانه وخت ډېر والي چې موږ دا وایو چې دې امامانو موږ له دا تربیت را کړی دی چې کوم ځای کې صحیح حدیث ملاو شي په هغې عمل کوو، بس قرآن او حدیث پسې ځئ. موږ به یو ځای کې دا نه دي ویلي چې دوی نه پوهېږي. دا خبره که دا رورې کوي، که بل څوک یې کوي، که بل څوک یې کوي، دا سراسر بهتان دی. درېیمه خبره وایي ستا مونځونه خو به هم نه شوي. نو جواب د هغې دی چې الحمدلله زه پیدا شوی سلفي یم، زه راوړېدلی نه یم سلفیت ته، زه پیدا شوی سلفي یم. او الحمدلله الله سبحانه وتعالی زموږ والد صاحب په ژوند کې برکت واچوي. هغه مخکې نه اهل حدیثو سلفیو زه چې پیدا شوی یم په دغه منهج یم. ځکه ما یو پیر مونځو کې یو کس راته ووي تا د پلار نیکه نه چې راته تپوس کړی چې ته څنګه مونځ کوې، تا چې نوي طریقه ته کې، ما اوس به دې څه په کوم سپین ږیره و، ما هغه پلار نیکه راته داسې ښوولی، ښه وایي تاسو پکې ټول ورغلي یې، زه به بیا صحیح ده، زه مې ته په دې خلاص کړي چې دې اوس په اوکې